امریکا ته انتقال شوي افغانان په څه وضعیت کې دي، نور کوم افغانان امریکا ته تللی شي؟ دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او نورو د ایستلو یا تخلي پروګرام د امریکا د وروستیو ځواکونو په راتلو سره پای ته ونه رسید. له افغانستان څخه وروستي امریکایي ځواکونه د اګست میاشت په 13 ووتل، خو له دې جګړه ځپلي هیواده د افغانانو د تخلي یا د بهرنیو هیوادونو د ځای همکارانو اخراج لا هم روان دی. اسوشتیت پریس لیکلي امریکا متحده ایالاتو واک ته د طالبانو تر رسیدو راهیسې په خپلو الوتکو کې 140,000 کسان د کابل له هوایي ډګر څخه راایستلي دي. د امریکا تر سقوط وروسته په زرونه کسان بهر ته راتلو ته چمتو شول چې د دوی لپاره ډیری پروازونه د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د خصوصي سازمانونو لخوا په انفرادي شکل تنظیم شول. خو له دې ډلې ډیری پروازونه په افغانستان کې د پاتې امریکایي اتباعو په متحده ایالاتو کې میشتو کسانو یا د امریکا د مهاجرت ځانګړي ویزې په چوکاټ کې د هغو افرادو د پاره ترسره شول چې د واشنگټن په مشرۍ د افغانستان په 20 کلن پوځي ماموریت کې د امریکا ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه او یا نورو برخو کې کار کوو. خو هغه افراد چې په افغانستان کې د امریکا په پوځي ماموریت کې ښکېل ول له امریکا او نورو هیوادونو څخه غواړي ترڅو لا ډیر افراد چې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي له افغانستانه وباسي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.